الرحمن الرحیم. نن د روژې نهمه او د 2020 کال د مې د میاشتې 2 نیټه ده. نو پیغمبر علیه السلام په قلاره چې ملاتړ پیدا کوي، نو اوس غواړي چې د مکې د ښار نه بیرون هم خپلې بلنې او دعوت ته ادامه ورکړي. نو په دې سلسله کې دی طایف ته ځي. دی چې کله طایف ته ځي نو دا ډېره مشهوره قصه ده او طایف د ټولو مشرانو ته کور په کور ګرځي، د هر مشر ته دیرې ته حجرې ته ورځي او هغې ته په دین بلنه ورکوي، خو د بدمرغه هېڅوک د دین بلنه نه مني او دا ډېر مایوسه کېږي او حتی د قوم مشران او دغه د طایف هغه ناپوهه او بد خلک تشویق کوي چې پیغمبر علیه السلام ته زورلي وکړي، بدرد ووایي، په تیږو یې ولي، ان تر دې پورې چې د دې پړې مبارکو ته یې را رسېږي او د دې مبارک وجود زخمي کېږي او د دې سره په دې سفر کې زید بن حارثي او هغه ډېره هڅه کوي چې پیغمبر علیه السلام نه تیږې بچې کړي او د مخې ته سپر په شانتې ودرېږي، خو هغه هم زخمي کېږي، سر یې ماتېږي، خو بالاخره دی ډېر مایوسه کېږي او لږ بهر وځي او د دې خلکو د ګڼې ګوڼو نه یو باغ یې چې هغه باغ ته پناه ویسي، هغه باغ هم د یو 3 ورونو باغ یې څه وخت چې دی هلته ځي، خدای ته ډېرې زاریګانې او دعاګانې کوي چې پروردګاره دا قوم زما بلنه نه مني او خیر دی ته زما نه راځي او په هر صورت د باغ خاوندان چې ګوري په دې ډېر زړه درد کوي او په دې زړه خوږېږي. نو هغه خپل یو غلام یې د عداس په نوم باندې هغې ته وایي چې دا غوښه انګور دی، ته وایي څه چې ویې خوري هغه غوښه انګور چې پیغمبر علیه السلام ته غلام راوړي نو هغې وخوري، بسم الله پرې ووایي، شروع پرې وکړي چې بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا غلام ته پوښتنه وکړي چې د دې خلک خو دغسې دواګانې نه کوي لکه دا تا چې وکړه. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې ته د کوم ځي، هغه ورته خپله منطقه ښیي. نو بیا دی ورته وایي چې زه پیغمبر یم او نو زه په بسم الله وایم او دغه کومه. نو دا غلام چې دا خبره اوري پیغمبر لاسونه چپ کوي او ډېر احترام یې کوي او ورته وایي چې ته واقعا پیغمبر یې او بیا د پیغمبر اسلام پوښتنه کوي چې ته آیا په کوم مذهب یې؟ بیا دی ورته وایي چې هو زه عیسایي یم او زه په عیسویت باندې ایمان لرم. نو د غلام چې بیرته د خپلو بادارانو لوري ته ورځي نو هغې به د باغ په هغه څنډه کې ناست یا به وړاندې ناست دي. نو ورته وایي چې لکه چې تباه شولې، ته لاړلې په دې ځان دې غرق کړو، تباه شولې چې تا لکه چې د دې خبرې ومنلې. نو دا غلام ورته وایي د عداس چې زما د په رب قسم یې چې دا چې کومې خبرې کوي دا د پیغمبرانو خبرې دي. نو هغه بداران ورته وایي چې تباه او برباد چې خپل دین نه پرېږده، ستا دین په دې غوره دی او ستا دین په دې باندې غوره دی. هماغه دی چې دی پیغمبر علیه السلام یو شېبه وروسته د دې ځینه روانېږي او په لاره کې بیا په ډېرې مایوسۍ او په ډېرې زړه ماتۍ سره نو دی په لاره کې بیا جبریل امین راځي او دې ته وایي چې دغه بله ملکه چې راسره ده او دا د غرونو واک د دې په لاس کې دی او تا سره چې دې قوم څه وکړه او هغه ټول الله تعالی ولیده او هر څه ولیده، خو دا ملایکه ته امر کړی ته چې زما سره دی شي او چې ته امر وکړې چې په دې خلکو باندې دا غرونه راټول کړو او دغه خلک ټول هلاک او تباه او برباد کړو. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې نه، هېڅکله به زه په دغسې یو کار راضي نه شم او ځکه که دا خلک اوس ما نه مني او د الله تعالی وحدانیت نه مني او دوی په شرک او په ضد او په کینه باندې اخته دي نو ډېر زر دی چې د دې اولادونه او د راتلونکي نسل به موحدین مسلمانان وي او د دین ملاتړي وي او زه په دې ورځې په هیله او په دې ورځې په امید یم. السلام علیکم. تر بیا.